نازکي خبره مې هغه ټوله وظیفه ده را باندې ګډه وډه کاله که دماغ مې مه خرابوه روژه ده ها خبره مې درته کوله مړی څه چل دی ولې دغه د تاسو هغه کدو والا اچار کړي دي تا ته چې ووایي چې دا مونږ کوو هغه ما دغه ویل دې اچار کوي خو هغه دومره خفوان پکې اچو هغه پیټ هم پکې اچو هر څه پکې اچو نو مالګو کړي مې زما خوله کې اوبه راغلې مالدار به شم بیا به خیر دی کاسه کې به لږ شانتي راکړي در به کمپیوټر کدونه خلک نه کوي هغه شین کدونه هغه ګړانګي ورته وایي که څه د هغې نه خلک کوي نري غاړې نري غاړې کدو ته وایي دا وګوره که نابلد مې مور رالېږلی ومه نو د ساګو په ځای مو له بنګ وړي وو تللي وو بیا راته ویلې وایي کیا خال خې ما ورته خیر خې نو پېشمني کې هم خوړلې او بیا په روژه کې هم خوړل دا راته وایي روجې نیسې که نه او بل کال مې هم پکې لږې شانتي نیولې وې او څه کال به هم لږې شان نیسم یو میاشت به دې نیسي لکه ماشومانو کار کوي دې کال لا باندې 15 وړو کال به را باندې بیا پوره وړي ته هغه کار نه مړې 10 روژې دی او نیسو به ټول کال خو روژې نشو نیولی که نه یوازې خولې ته کوارې نه دي چې خولې ته کوارې واچې یو پوټې به سره زه جمع سره مونځ هم کوه او تراویح هم کوه او ختم ونیسه زما په ذهن کې دا خبره وه ما ویل زه به د نازکې سره په دې روژه کې اړو ملاوېږم نه خو چې مخې له راشي نو بس هسې بیا مزه هم راشه مړه بس خیر دی که نه انسان دی خیر دی لکه کوس مې در نه زړه تور شو بیا به په جمي کې کوم په کوجه کې به مې بیا د نظر صحیح ده زه مونږ چار اچولې دي او بیا راشه کاسه کې به د لاغم درکم او زه یو شپه نرۍ روجې پخوم یو شپه غټې روجې پخوم نو که نرۍ دې خوښي که غټې دې خوښي بیا راته ووایه زما نرۍ هم خوښې دی او غټې مې هم خوښې دی او اچار مې هم خوښ دی په دې روژه کې خو به دومره څیزونه راوړه چې په ځان به نه پوهېږي او چې بیا خوړلو ته شي نو هیله به دې یو 2-3 خبرې یو زما ورور دی چې هغه به چېرته سوره ونه وړي تپوس یې کولو مړه تپوس هم دی روزانه دی تپوسونو سره دارې روژه ده ګوره هغه اچاره به روژه نشته تا د ما ودرېږې دې سره باندې ودرېږې بیا به ما سره ودرېږې غلطي دې وشوه خیر دی ما اوس کې راشه ته څه کوې تا سره مړه نو بیبي چې اچار اچو هغه خو تا ته پته چې په ټول کلي کې سم مشهور نو ده تپوس کو بیا هغه شانچل تاسو له درځي ما مونږ اچولی دی بیا ما نه مخې له رانه شي روژه ده ښه نو په اچار کې دا کدو اچوم څه دې کول نو تپوس یې وکړو نو څه چلو شو روژه ده یا ده وګوره توبه استغفرالله او تصویر په لاس کې نیولې دواړو او په پردو په پټو کې ولاړې د مینې محبت خبرې کوي او په دې روژې په دې سره غرمه د مینې خبرې به زه هیله بېله ستا د خور سره کوم دا سوچونه یې د زړه نه وباسه لا پکار چې دا تهمت او دا الزام بل څه ته په ما باندې د خپلې خولې نه دا ته په خپلې خور ته اعتبار نه کوې نه نو تا دې له دعوت ورکوو د تبلیغ سم کوه لکه هسې زه ته ووایې هسې مې ودې مالا چل ته دې خپلې خور نه ده بوس و جواب ورکړه ستا ته اوازونه مه کوه زه هر ورځ هم نشم تللی دی هر روزانه اوازونه کوي روزانه ستا نه ما کله اچار غوښتی دی په ایمان یې وایه ته ولې دې زنانه ودرېږې دا زنانه ده څه نو څه شی دی دا جینۍ ده نو وې مولې ورته په لاره کې ودرېږي نه دا ولې لار ده څه مړه ده خو پوله ده ودرېږه ورته مړه څه خو راکوه که نه ولې ورته ودرېږي ښه دا بس ټیک ده دا ټیک شه ده بیا ونه ودرېږئ نه خیر دی خورې مړې دا اوس چا واورېدل دا الزام به زما د څنګه دا تهمت دا ایمان چې ځان به مړ کړم او دی به هم دله مړ کړم زه چې خور دې ده ستا مو ته خور ویلي ښه ټیک شو دا ودرېږئ خو خدایم غرق نه کا دا دې رور دی دا داسې بې غیرته انسان څومره ښه ورور مې ده وګوره وایي له 100 روپۍ راکوه ورسره ودرېږه وایي ته خوله د ماته شه راځه ولاړه نوم کله درته ویلي دي قسم په خدای چې غوږ کې راته ویله وایي استغفرالله وایي یا الله زما د توبې په غړېدلو سترګو ګوتې مړې ما ته غوږ کې ویل خیر دی وایي ودرېږه ورسره وایي ما له 80 روپۍ چاڼې لوبیا له راکوه دا تپوس پتې څه کومه ته ما پیچنې و که نه ورغلم ورپسې ورېږه داسې لاړلی که نه غلطه شولې داسې تللی دی ولې چې زه اوس هغه د 80 روپۍ ورکړم
مالا او نه خو دا وګوره څه ټایم دی نور دا په کم ځای باندې دا روز په مازدیګر ځانونه وشي ما خو د کور کار کو د مانځه ناوخته شو ته دې جمیله نه ځې جمع خو درنه اسم تلې ده لاړه درنه خو د اذان لمونځ کوکې په کور کې مه کوه جومات ته لاړ شه ښه نه چې د بانک ټیم دی نو ولې ما مولا له خولې نیولې خو کوي دی که نه نو څه وکړم اوس نو ته شه روژه دې نیولې دا څادر دې اچولې دي مونځ به سره جوړ نه کې کومه ماړې بیا ولاړ شم باشه قرآن مجید راواله داسې چېرې دا وکړه مانځه له لاړ شو بیا قرآن مجید راواله شابه چې سبق درته شروع کړم په دې روژه کې به دا ختم د باندې زه لازمي کومه خرې پخکلي دي خو نه استغفر الله بلې څه کې روژه خورې څه دې ته وګوره خورې د ماښامي غم درته یادومه ماښام د دې څه پخ کړي کو نه کو تاسو روړي نه زه به پاخه کم خو لاړ شي مونځ وکړو راشه سودا به درته یاده کړم او بازار ته لاړ شه سودا راواخله دا خو چا زکات مکات نه راوړي روزانه دا ساده بازار نه راوړل خوان نه کوي مړ نو مخکې به مال خلکو خیر زکات راکو خو به اوس ترور را پیدا شوی ځوان زلمی رور دي وی دونه بدل لګټي روړي بدل لاغه خیر زکات خو نن سبا د مخ مروت دي نو تا وته چې زما رور پیدا شو خو څه کې اوس چې الله پکې هغه ماده د کار نه دی خو نو څه وګو نشته کنه نو خوري بس مې تنګ وا نشم کولای مرچکی راته هغه وسم ملو شو کنه وی اجرې تیرولې کوي شل روپے به ولور کو وخت بیا پلاره کې را سره ملو شو ویل شل روپے به ولکه نه اجرې ته اور نه شل روپے به درکې کنه مې خدای ته ګور زله که زما دونه بده ورځ رالي چې زما د مرچکی سره لکه کار کوم پوجره کې مړې خوري بس والله چې د مرچکی نکویدان واده بنه کې کومه خو هغه ستاغه مرګري چې راغلی وه فضیلت او فضیلت د دې خپل نوم سره هم فضیلت نوم یې دی خو د خپل نوم اکثر دوی دوه نمونه دي که نه هماغه به درله وکړمه خو ته چېرته کار کسب شروع که ولې نه مړې د سر د ټمچونه والا د خپې کلیبونه هر څه والا وایم ته غم مه کوه د هغې لپاره شته خو زما دپاره نشته اختر را روان دی دونه پیسې وګټه چې ما له اختر له چېرته یو لوپټه روړې زه به هم چې نکو ته رسیاله سره رسیاله شم چې شکر دی لالا مې پیدا شو د سر لوپټې راله روړې ده خیر دی مړې تاله وې په لارو کوڅو کې هر څوک کلي خو هغه سر توره پاتې نشي زه دا ویم هغه شینا معنی ور چې په دوه بو کې واده کنه زه هم سودا راوړم ښه صحیح ده واحد به راشي زه به واحد تو ویم ماله به روړي واحد ګورې که د نکاح نه مخکې دې کور ته رالې که نه نو په ایمان چې ګورې بیا به رانه خفه کېږي نه خورې په ایمان چې هر څه به مې دله ختم کړي که نه ستا خو فضیلت سره نکاح وشوه چې د فضیلت نوم د خولې نه نه غورځېږي دا نوم ډېره خوږ دی فضیلت فضیلت نه فضیلت نوم یې دی خو تیاره وظیفه دې ته جوړه که تصبیر راغلی هسې نه زه یم چې لا اله پې وایو ته به فضیلت 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 کوې شابه نو راځه چې د اختر نه بعد بیا کوېدل نه ورشو زه هم چې روژه ماتې نه بعد به دوا د خیر دس دیني شروع کړو قرآن مجید دیني راغشتو تا ما نه دا ښځه په دې سترګو ولیده که نه نو زما نوم هم نازکه دی بس تاسې راته په جانماز تېرېږو پاسه نو نشم السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم السلام علیکم څنګه والله چې بل څه مې د الله نه غوښتي وې به راځه کښېنه جنۍ څنګه Vem Haima, vem Tomni Pasrale, me maši lagrala rakio. ټومړې مومړې څه دونه ټومړې به یو څه ورکولی شي تومړې نه یادې تم نه یادې ماسته کوي هغه ورکوله منډه Vem Haima, muz moko vas mai roga چې کراول. زه نه په په جانماز ناست یم خدا ته بامړ چې یو پیره اوده شي نو به خړار به خېږي خو دې برابر نو دا څه کار روزګار نه کوي. دا مو ته ووایې که نه دا ولې ته واده له راغلی څه په بڑے څه بده ته وې با بیګاله د روزي ماتې نه پس په هغه تروزي سره نکاح ده څه شی دا پوهېږه ولې پای خبره خدای دا خوله به ولې هواره کړم دا مزاحي د مزاح دی د دې روډ مطلب څه دی مطلب مختر نه پس پر پس درځم کنه خو پر وجه کې لپسټیک مه لګاوه ډېر غیرتي انسان یم دا مو ورته وایه ما ته پته ده ورته وایه خبر درځو تاسو کراتم ځکه به شو ډستر کړه داسې لګي چې درې واړه خویندې ناست دغه دی دا تاسو د خورو نه دا شکر د خدای چې زمونږ په کور د خندا راوسته به نه شو خاندلی خو چې ته راغلی د ورځې نه پس ټوله خندا مړې خو یې قیصه ورته وکړه غلو ماني چې هغه مړې څه بله شپه چې راوړم مړې غلی شه نو داسې څوک نه وایي که نه بس ته چپ شه دا دی چې لکه خبر چپ ډېرې وکړې او پوهېږه زه شابه لاړ شه منزل راشه دا م راله روژه ماتې ته دا مې سارو مزه دا مې ساره ده دا صحیح ده دا مونځ له لاړ شه مونځ ده یا الله ته تاسو خپل منځ کې چې زه دې کټ ټوخېږم خپلې په جانماز ستړی شو پوزه کنه ډېره د لیمبو د کدو
د پیازو هر څه اچار ولې جوړ کړه راځم ښه خېټه ولا خرابه کړم زه نه نه په لاس مه داسې کوي ام لکه مربى را سره راوړه خپل هغه څنګه چې قایم روچی نیسی کنه نه نه نیستم ګورې نه سترګې راکې پرېوتلې یو دا خو ده ما خو د سم غومبري وکړل او دا لا ته خرابېږي بس څوکونه چې دا نه کومه نو بیا راته څوک ګوري نه ښه ده چې ته راغلې زه به راځم روجي خوشتومه او ته راله دا ځای لږ په زر زر را جارو که زه دا جانې مازو چتوم هغه بل لاړو روژه ماتې به دې ما سرې ښه جینې کور ته تګ مګ نشته بیا به راله سره راکړې چې هغه مور له کور ته واستومه یوازې ده لکه دا خو دا ګډ والا بیا راغلی دې ډوله په خبره نه پیږي سلام علیکم وعلیکم سلام لکه تاسو ما شر پیریته تاسو په نه کړی راغلی دی خو مر اړه دا خو تیر فصلونه دی ورته فصلون ته خیال کوم خو سارو ډیر وګړو د ډاک ته میراړه نه نو وګړي دغه کې بوس ولا چوتل ولا سکه پردي پټي به تبا کې دا د ارته شته خو راودل نه شو او په دې ډانګ مې په دې ساروي ساده یاره دا خو مې و چې د شرط د لونه څنګه نه سارو دا فارخ ده ومن نه اورېدل خو بیا د پاره دی خو بینه نه بیا باندې لکه شبه شبه دا ګره کوم ورته کوم خیر بیا باندې دا تاسو یو ورځ خو نه کومه سي ځان لم کار کتلې سړی بیا باندې و ما دا ګره په کې بوزم خو نه کنه شبه تړي شي دي نه پاتې ټول دې ته کور به دمه کې السلام علیکم مخ مې پټول مړ مې کو پردیس سره چرته مخه کړی دا مړ چرته بلاړ شو کور کې ناستو ما نو هغه د غوی جواب رولې کو شمیم ترور دی وی ال تمون کا رسول تسبیح جمع کیږي وی ال تراشه نو روزه نه ده ما ته دا وای کنه تا کور کې خپلېږي کنه لګي کور کې مې خپل کې نو اوسو کوم نو چې اوس غوی جواب رولې کو نو ما وی څه پکې غلطي کوم غټه علي مراغله د ما وی د اغینه بز چلې میسته کوم او ورته به وې ما چې دا کومه طریقې سره کیږي زه خو چې کلم درغلې ما بس تر روانې ما ته ماله په لاره کې مخې راځي چې درځم ته ماله په لاره کې مخې راځي ته ما چېرته په کور ګیره نه کړې زما خو چې څومره خیال دی هغه عثمان داسې وځي ته دې خوا راوځې الله روزه ده په روزه کې خدا خبره مه کوه نو د خپله کوره مې که ستا کره بناستم بیا به چېرته نه ځمه په روژه کې درته ځکه کوم چې روژه کې خپل کور کې سړی کښېني اخلی پخلی وکړي تیاری وکړي نو روژه کې څوک چاته بار پرې ملاوېږي نو اوړه مې واغږل روجې مې ځان ته خوشتي کړل ما وی هلته به ورشم او چې راشم نور کار به بیا وکړم ته به څه ټایم راځې تا ګړۍ ته کتري چې اوس څه ټایم دی نو بله بس ټایم دی که نه بس اوس دغه ماسپښین جمع وشي هغوی کره نو بس بیا به ځم کور ته بیا به راځې نو مدرسې ته ځم که نه جان ته سم کارېږي که کارېږم ته ځکه چې زه کله هم ګورم ته ماله لاره کې مخې ته راغلې نو زه همالته در روان وم چېرته لاړه زه هلته در روان وم ته مونږ کره راتلې راځه چې زه بیا به وکړم دغه ستا کار دی نو بس څه به نه ویم نو دلته خو کار راځي چې زه هلته در روان وم او ته ماله لاره کې مخې ته رالې تا هم تسبیح راغشتي ته ما هم راغشتي روژه نه ده ښه ده چې روژه ده چې ستا لاس کې مې تسبیح ولیدې ټوپې به دې مې په سر کړې وه سپینه کنه به په سر کو ورکړ میاشت تا ته خبره چې په دې کې خو کم از کم په الله باندې سړی ځان وبخښي ځان وبخښي خو سوالونه پکې کوه چې دا هغه شوی دی زما اوس تا خو شوی کار دی خو سوالونه هغه سړی کوي چې نه کېږي نو چې زه ډولۍ راوړه بو مې څه که نه بس زما اوس تا نه صرف پاتې ده چې کله د الله امر وشي انشاءالله دغه به هم خدای او روژه چې راشي نو د ودونو هم پکې سیزن سټارټ شي خلک وایي د اختر په 15مه د پلانکي واده هغه دا اختر نه یادوي کچونې اختر نه یادوي غټ اختر یادوي غټ اختر ته یې مه اړوه ته غټ اختر ته اړې لکه بس دی ها دلته چې روژې خلکو وایي دم پکې نه انشاءالله غټ اختر نه پس به بیا لکه غوښې به وخورې لږ طاقت کې به شي نور ښه پوهېږي د فضیلت خبره صحیح ده چې سر کې به دې سپین ویښتو لګي خو واده به دې نه کړي ملګری څنګه رښتیا ښه ده ولې زه نو چې ولې نه خو چې بیا راوځي داسې کم از کم ځان سره هغه راله مړه نو هغوی کور سم لرې دی که نه او ما وی زه به ورځم هغه به م بوځم چې دا لمونځ خو وکړي که نه دا کوم ځای کې تاسو پیاوړ کې نه ده زمونږ نه لږه خوا کور دی داسې کار دی تم ځه پوه شوې او زه خو یم چې زه واپس بس لاړ شم نه نه ما هم روژه ماتې له راشه که بس زه واپس هم د دې ځای نه واپس کور ته تاوېږم او ته لاړ شه زه مدرسې ته زه مدرسې ته ځم خو ما هم روژه ماتې له راشه چاولې پخوم ټیک ده زه انشاءالله څه دې خوښ دي نور څه دل پکوړې کو کباب پکوړې ستا ډېرې زیاتې خوښې دي پخې به کمدله الو والا کو پیاز والا یاره الو والا صحیح ده صحیح ده الله حافظ خامخا راشې صحیح ده الله